ولسمشر امنیتي ځواکونو ته تازه څه ویلي دي او امنیتي ځواکونه باید ولې لګښتونه ونه کړي؟ سلامونه لیدونکو، دا هر څه کولی شئ په دې مهمه ویډیو کې تر اخره وګورئ. ولسمشر اشرف غني وایي په څو ساعتونو کې د هلمند امنیتي وضعیت ته رسیدنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ ظرفیت ښودنه کوي. د ارګ په بیان کې راغلي دي چې نوموړي نن له غرمې مخکې په چهار چنار ماڼۍ کې د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا کانفرانس ته په وینا کې دا څرګندونې کړي او د هغوی دوامداره قرباني ستایلې ده. د هغه په خبره ټول افغانان د خپلواکۍ ساتلو لپاره قانونمند نظام ته اړتیا لري او دغه نظام د قوي مشروع استعمال ساتل کیږي. ښاغلي غني امنیتي ځواکونو ته خطاب کې ویلي چې له بې ځایه لګښتونو باید مخنیوی وشي او منابع باید د جګړې په لومړۍ کرښه متمرکزې شي. په دې غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد مالکان بللي او په وخت سره د بریدونو د دفع کولو له امله یې د هغوی ظرفیتونه ستایلي دي. دا څرګندونې په داسې مهال شوي چې په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن هم درنه جګړه روانه ده چې له امله یې د درنې مرګ ژوبلې اوښتو راپورونه ورکړل شوي او له 4,000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوي دي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو تر اخره او تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. درسره که د ولسمشر غني په اړه کوم نظر لرئ نو زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هم هیر نه کړئ. تر بیا بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د خدای په امان.